تازه او مهم خبر له ډیورنډ کرښې څخه د اغزن تار د لرې کولو ویډیو رسنیزه سول. د اسلامي امارت لسګونه مجاهدینو په دې کار سره د افغانانو زړونه وګټل. همدارنګه په پکتیا ولایت کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پر سرحدي کرښه نښته سوې. دا چې بشپړ حال څه دی ویډیو پوره وګورئ په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د افغانستان د اسلامي امارت سرتیرو د ډیورنډ د کرغېړنې کرښې پر سر د تیر سوي اغزن تار د ټولولو لړۍ پیل کړل. یاد اغزن تار په پکتیا، نیمروز او نورو سیمو کې له کرښې راټول سوی او لا هم راټولیږي. همدارنګه د پکتیا ډنډ پټان سرحدي کرښه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې. د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د ډیورنډ فرضي کرښې د خرلاچې دروازې سره نږدې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته سوې ده. یوې ځایي سرچینې د نوم نښودلو په شرط اطلاعات روز ته وویل چې دغه نښته تېره ورځ سه شنبه د لړم 24مه مازدیګر 4 بجې رامنځته سوې او سیمې ته د طالبانو تازه دمې ځواکونه هم رسیدلي دي. تر اوسه د دغه نښتې لامل او تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي شریک سوي، خو د لومړنیو معلوماتو له مخې چې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تر دې دمه طالبانو او پاکستاني ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د دوستۍ په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته سوې وه. پر خواله رسنیو یوې خپرې سوي ویډیو کې ښکاري چې یو طالب ډوله کس د توفنچې په وسیله له نږدې فاصلې په پاکستاني ځواکونو ډزې کوي. سرچینې وایي چې په دې برید کې 3 پاکستاني ځواکونه وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې برید کوونکی کس د طالبانو غړی دی، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې برید د یو نامعلومه کس له لوري سوی او په دې اړه یې خپله خواشیني څرګنده کړې ده. د مجاهد په وینا په دې برید کې یو پاکستاني سرتیری وژل سوی دی. دغه راز کندهار کې سرچینې وایي چې پاکستاني چارواکو له طالبانو غوښتي چې پر پاکستاني ځواکونو برید کوونکی کس دوی ته وسپاري. د سرچینې په وینا پاکستاني چارواکو طالبانو ته شرط ایښی چې تر هغو به د سپین بولدک او چمن دروازه تړلې وي چې د یو پاکستاني سرتیري قاتل ورته نه وي سپارل سوی. د دغه دروازې د تړل کېدو وروسته اوس مهال لسګونه مسافر دواړو خواو ته بند پاتې دي. همدارنګه څو شېبې مخکې پاکستان بې ویزې افغانانو ته د 3 کاله بند خبرداری ورکړ. د پاکستان کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې میشتو هغه افغان کډوالو ته چې د ویزې موده یې پای ته رسېدلې له دغه هیواد څخه د ژر وتو امر کړی. دغه وزارت خبرداری ورکړی چې داسې افغان کډوالو سره به له پاکستان څخه د نه وتو په صورت کې تر 3 کلونو پورې بندیان سي. د پاکستان دغه خبرداری په دې هیواد کې میشت افغان کډوال او پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي. دوی وایي چې افغانستان ته بیرته ستنېدای نسي، پاکستان یې ویزې نه تمدیدوي او نورو هیوادونو یې د پناه غوښتنې قضیې په جدي ډول نه تعقیبوي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.